زما علی شیر خدا با چی چا سر ملو شو سب ویل رب اغفر لی ذنوبی رازم خپل واقعیتا دا اغی ابو سلمہ نم دے عبدالاسد دا محزوم قبیلی سر تعلق دے دا عبدالاسد نامی دا خبر میں کڑے ہو چا مرگرم خوشحال شی دے کلاچ ایمان روڑو سی روڑو ام حسبتم اے زنگلی والاو اے دا جامعہ محمدیہ اراکینو اے زما ترات را غلو ملمنو اے اس موجودہ اوریدن کو زمانہ بعد اوریدن کو غائبینو ٹول ووری دا گمان مکوے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ چے منگ با داخل شو جنت تا دا گمان مکوے ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم چے نبوی راغلی منگو تاسی تا دمخکنو خلقو پشانتی تکالیف ورب پاوی سے تکالیف راغلی دی لگی رات بیان کا اللہ استاد شان نہ قربان اللہ استاد کلام نہ قربان یا رب استاد محبوب نہ قربان سخکلی تشریرات کی زما رب جل جلالہ زما رب سبحانہ وتعالی زما رب وی پاوی مدا سے تکلیفون راوستیو ایمان عزیزانو دیتا نوی چی پا موتا دی زر تکلیف نرازی رازی قسمہ قسم تکلیفون رازی قسمہ قسم خو منگا دیر کمزوریو منگ انتہائی کمزوریو چی لگ سوکو سیبا بیدبی دی مافی بیا پزان نپویگو دنیا پزان خبرو منگ دا تورو کرو منگا دا تورو کرو منگ سکڑی دی منگ سر چی اللہ سکڑی واللہ باللہ چی دا ٹول سرا کڑی اللہ لس چند نورم زمان اختیار کے دا اللہ تور کو بیام حسب ندی اللہ صدی احسان کڑے رنو لوی نا لوی احسان دا ندی موتای مسلمانان پیدا کرو نو دا گمان مکوا نو گوری عبدالاسد او بی بی او ابو سلمہ او ام سلمہ او سلم دائی دزوینا مدا عزیزان ہو رئی ہجرت کی مدینی منوری تزی چیر تزی مدینی منوری تزی عزیزانو لارک روان دی سار اوزی مکی والاو تپتو لگے دا مخامخ ابی جہل والار دے موتا خود کو را روانیو جماعت ترازو مدرسی ترازو خانقاہ تروانیو ایس مشکل نشتا سشے کڑے دے ایسا مندی کڑی شکر الحمدللہ زو خود خداینا دمرا خوش آلائیم او یرا پا خدای قسم چوس خود دیر زد خوش آلائیم واللہ دمرا خوش آلائیم چیو خدای تا پتہ لگی دمرا دا اللہ نرازیم چا اللہ ما تا گورا سو خود دو خرور بش نشم بیلا ولے یا اللہ دا دمرا لوی کار دیو کو اللہ دا خستا فضلو اللہ زد دی قابلم زنگلی میری تا گورا ما سر با ٹکسی نرات للا ویل تغلی دی قاتلان دی آل دا خلقونا خلق گاڑی اخلی دیزے گی اوزالی او کس ٹکسی راواسا او زمان منگ دا دی جماعت نچی مخکینے زور جماعتو دا غیب برا چت مو اچولو گل کاران لگیو او دل دیو چا گاڑ ڈز آگا سڑے ویشتو یو غرزولو گاڑی تینے بوتو دا خدا سی میرا وا نن الحمدللہ مدینہ طیبہ کی مرگری راتا پرون رابطہ بل ورس کڑی دا زمان نمبری بندی دی ازاڑی نمبری ما بندی کڑی خلق نمبری خوری ما بند کڑی مالی ورگا چی سکی گی اللہ آگا اکڑ چیز دو خدای نا دیر رازیم ربا تا گواو ستا مصر دیر لوی احسانو الحمدللہ تانا دیر خوش عالم اللہ ترازش اللہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامین آگا زنگلین مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کی دے مدرسی فارغ شدت طلباء التناس دی دا زنگلے ہو زبد اللہ شکریہ سنگا دا ما بچو تا بیگا میں قسم زاغا خبرکم واللہ رنبے دا حدیث کور کیویم بے طالبانو تاویم دا خبری میں بیگا بچو تا کری وسطا سے تکم زبچو تاویم لگا برازی تند برازی یخنی برازی گاڑے بنائی ضرورت پیسے بنائی خو بچو تاسی با دغی وقتم دا اللہ شکریہ ادا کوئی چی ایمان خود را کڑے دے بچو دا ترغیب ورکی رون ابو عبدالاسد
محزومی دی روان شو د وړکي بچي سره 1400 کالو د 1400 میاشتو بچي او د 1400 نه کم بچي او بیبي ور سره ده ابي جهل دی ولاړ دی عتبه ولاړ دی امیه ابن خلف وي کوم وخت کې جړلی په دې وخت کې و جړل دا ګوري ورته وسخه چې دا یو قتل دا داسې روان دی ابي جهل لعين ورته وي دا کسان کوم خو روان دي چا ورته ویل دا خو هجرت کی الوی را واپس کی आवाज की ए दा अब्दुल असद सरगनी वौरई दा अब्दुल असद सरगनी वौरई खपल लुरती न वापस की अगुई लाल खपल लुरती रा वापस कड़ा वर तवी जमंग लुर मबूजा कत हिजरत के लाड़ शाह उम्मी सलम बन बूजी दा बपरीदी बीबी ते मखरावाड़ो ए बीबी संगा दी खो खदा ورتوی मुबारक दिशा चिता त आजादी मिलोश او ما ته دراتلو درسیدو دعا غواړه او چلاړي ما مهیروا زستا اختیار نه اوتلم لیکن کدل ته مړ شوما یا ته ال ته مړ شوي اے خاوندا اخیرت کی ماہر وما زبتا نہرو ما ابو سلم روان شو عبد الاسد محزومی روان شو اے عزیزان ورئی ما شمی غی کی دے د پلار د ابو الاسد د عبد الاسد پلار گانے رال د ما شم د خاندان خلق رار الورتوی کتزی زلارشا خدا بچے منگ مدینی تپریدونا دا بچے منگ تراکا بچے پلار پسی جاڑی اغتی نا دا پلار خاندان بوتل بی بی تی دا پلار خاندان بوتلا دخسر گنے والا زوی دا پلار خاندان بوتلو عبد الاسد یواز روان دے عزیزانو بی بی ورطا گوری اے خاوند الحمدللہ اے زما گران خاوندا شکر دے چې د اسماعیل علیہ السلام سنت مورا ژوندي کړل دغسی اسماعیل زمزم کی پرې خودو حرم کی پرې خودو او هغه تینا چې تلاړو په سفر باندې شام په طرف لاړو ابراهیم علیہ السلام شکر دے چې د دین د پاره تام مزه او خپل بچے لکه چې ابراهیم علیہ السلام خپل بیبی او خپل بچے شیرخوار پر خودلو الحمدللہ شکر دے چې په دې سنت مو عمل کو یاد ساتي ګره ګرانه د ډیرا ګرانه د کنه دا جواب را ګرانه د کنه ګرانه د ډیره ګرانه ده مو تا والله چې اوهو زما د بچی چې په سر درشي منګه مازل نه را پاسون زبا به ګورو سره مړه عبد الاسد نامیدا د ابو سلمہ نام صدا عبد الاسد دې سه به ورسېدو چې لاړو دلته په دې باندې تکلیف دی یو میش دې براوتل او یو لار او پاغي کې بناستو جړل وای نو امیہ ابن خلف یو ځل پلار تیرې دو چې دا اولی د لبزدا سه ناس د ونی لاندې و جاړي ولی جاړي وې ستاسو د لاسه جاړم مونږ ګناه سکړې وا ایمان تاسو زمونږ د زړونو استه نشي سبحان الله ایمان زمونږ د زړونو استه نشي کمنګ ټوټه ټوټه کوي بیا بم زمونږ اره و ذره د بدن आवाज د لا اله الا الله محمد رسول الله فافسوس پتا سي باندې جاړم چې زوی مرانه واغستو خاون مرانه واغستو زم یوازې پرې خودم نو هغه ته جړه رااله ابي جهل ورته وری جاړي وای جړه پدې راځي چې زمنګ وراره من ټول سره جدا جدا کړو پیغمبر علیہ السلام خي و بدبختو تاسو خو دې پیغمبر راجم کړی سلوی خورزي تاسو ته مسلسل دعوت درکو ستاسو په کوسو کې بدا پیغمبر شپه ورځ د جړل الله ورته ویلي وانذر عشيرتك الاقربين
زما حبیبا خپل خاندان کورنا تبلیغ شروع کا دوی زمانہ و یاره تاسو ته خو نبی علیہ السلام نه باران کتره ابي جهل تا د دو کونو سردار 251 کرته راغله 251 کرته تاسو خو د نبی علیہ السلام زاره دردولې امو خپکړې زماخ کوله نبی پاک صلی الله علیه وسلم اتا سے په کوم حال باندې او دردولو نو دې چې لاړو خپل کسانو ته ویل لاړ شي او دا عبد الاسد محزومی ترونو ته وای چې دا ماشوم ورکی دی خزله بس ماشوم فورته ملاو شو ماشوم چې ملاو شو نو دې بیا ناستوا بچې دې خامخا پلار یې دی مور دا چې تکلیف والا ژوند دی نور چې په دې واقعیا ما بیان کړو چې دا بیا وهله خبره ختمه دا نه بیانوم صرف دا حصہ بیانوم عبد الاسد محزومی ډیر تکلیف والا زندگی تیرولا یو زیلا او بل زیلا زما د محبوب امتیانو نو سر اعظم دې خبرې ته الله فرمایي تاسو ګمان کوئ چې موږ جنت ته داخليږو ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم او په موږ باندې ناراضي هغه امتحانات چې راغلي په مخکینو خلقو باندې سو مستهم البأساء کله بچاوي اونې ول تکلیفونو هغه تکلیفونه بداسیو چې په دوی باندې مالی او بدني راغلل وزلزلوا وبجر قول شو حتى يقول الرسول تر دې چې دا وینا به هغه او دا غي رسول په شریک به ویلا متى نصر الله خدای ستا امداد به کله راځي ونه کې ارشو پور کې وسی زلې شو اصحاب الاخدود سوګو عزیزانو موږ ته خو ویډیا اسلام ملو دی نو کله چې ام سلمہ سوش په بعد خوب ولیدلو سی ولیدلو خوب ګوري سارا پاسیدا وای مات الله رب العالمین داسې مکان خودلو چې زما د خاونا زما مکان اعلی دی زحیران ایما ګوري ورته زحیران شما چې دومره اعلی مکان ماته الله څنګه راکو جواب راته ملو شو چې داسې مکان زما د امت د صابرانو دی دا مکان به امت زما د هغې امتیانو د پاره چې څوک صبر کوي په تکلیفونو باندې ما ویل زما د خاون لاندې مکان دی ورته وی ستا د خاون ورځې کمې وي په تکلیفونو باندې صبر کړو اے ام سلمہ ستا صبر ډېر دی دا مکان د ستا دی ویلی دل په مکان باندې لیکلی شوي وو هذا محمد رسول الله خوب تی نصار خوب مخی مخی تکیگی عزیزانو لارې ته ووتله بس ویل یکی تنها روانې گما زم د مدینې منورې په طرف باندې عزیزانو یکی تنها روانه شوه یکی تنها څه شوه روانه ده تنعیم مقام ته ورسېدله و خدایا زنانه ده زما محبوب سره خو ابو بکر دی فهیرا دی عبدالله دی زما محبوب خدرے کسان دی و خدای د سلمی مور یکی تنها دا تنعیم تا ارسیدلا دل تا ولاړه دا کله مکی تا گوری کله اسمان تا گوری سترگن اخ کے روانی دی یا الہ العالمین زخو واپس کورتا نظما یا اللہ زما رہبریو کا یا اللہ زما رہنمیو کا یا اللہ ما ارسوان یا الہ العالمین نور زمنا ما د دې مقامنا ورسوا دی پدی سوچ کے دا ناگہانا طلحہ بن عثمان راغے لا ایمان نہ دے راوڑے ایمانے رازے غیرت مندو لگمو دا یا میدان بو زما لگمو دا ادب میدان تبو زما کیو 15 منٹ ہوا اختل خیر دے وہ خبر پورا ہو رہی طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں پہ نظر پریوتو ورتوی کم خواروانی اے دا محزوم قبلی انگورے کم خواروانی
ما ورته ویلی زما مدینی منورې ته یا الله موږ مدینی منورې ته بوځه بله ورځ یو چا راته ویل مولانا صاحب 3 میاشتو ته دې راولو یو ځای راته وښود درته ملک ناله وایي 3 میاشتې راولو ما ویل پرېږدي د خدای ولي وایي نه ډېر قرضدار یم یو ورسه لاړم مار ایس نه دي تلي ما نه مالدار اړو څوک شته نه زما زړه مالدار دی ما د الله نه رجوع مه کوم خدای خپله مینه راکړه ګایم قربان والله چې د بچي د وینې ضرورت راغی د مدرسې د بچي وینم تویولی شم انشاءالله عقیده ده زه ګټه ګڼم غنیمت یې ګڼم انشاءالله چې څوک د خپل تجارت په ګټه پوه شي نو هغه پکې نور مزل کوي او چې پوهېږي نه نو بیا خو د خاپیرک مثال دی زمونږ عزیزانو مینه غواړي ښه څه شی غواړي څه شی غواړي مینه غواړي صدقات هم مینه غواړي خیرات هم مینه غواړي صحیبه حیا هغه څیز دی چې انسان کمال ته رسوي طلحه بن عثمان څه ورته وایي ورته وایي ای بیبي ما خو ایمان نه دی راوړی خو ته د یو صحابي بیبي هغه صحابي ملګری د جناب رسول الله دی او په هغه نبي کې یو صفت دی چې حیا ده هغې نبي ملګرو کې هم حیا ده او د هغه نبي د امتیانو ښځو کې هم حیا ده زما دی قسم وی په لات او منات او عزا باندې زستا مخ ته ګورم نه د اوښپړی مې دي ونیولو دا کاڼي ځان سره والا لا د ستر حکم نه دی راغلی دا کاڼي ځان سره والا کم ځای کې چې ستا ضرورت پیدا کیږي ما باندې کاڼی وغورځوه زه ستا مخ ته ګورم نه زه به تا ته اوښه چوکومه او هغې اوښې نه به ته کوزېږي کله چې ستا ضرورت پوره کیږي بیا کاڼی غورځوه بې به دې اوچتو ما روانومه به دې عزیزانو چې کله په دې سفر روان دی کم ځای ته ورسېدلو مسجد قبا په هغې کلي باندې نظر پرېوتو یا الله موږ مسجد قبا ته بار بار ورولا ورته وی امي سلمه وګوره هغه مخامخ کلی درته ښکاري که نه وی او راته ښکاره شولو ورته وی ای ام سلمه دا کلی د پیغمبر د عاشقانو کلی دی زه درنه واپس مکې ته ځمه او ته لاړه شه دې کلي ته ام سلمه رضی الله تعالی عنها او چې کله ما نه دی داسې روان شو څو قدمه بعد چې هغه زما د نظر نه پناه شو ما 3 دعا وکړې عزیزانو یاد ساتئ د هر چا نه ځان ته دعا وغواړئ غرق دی هغه څوک چې د دعا ځای نشته غرق دی هغه مولا چې د دعا ځای نشته غرق دی هغه کس چې د دعا ځای نشته غرق دی هغه بچی چې د دعا ځای نشته خدای دې زمونږ د دعا ځای برقرار ساتي تاسې به ما ته دعا کوئ زه به تاسې ته دعا کوم ام سلمه لاسونه بره کړل یا الہ العالمین چا تک ایمان ورکې ستا خوښه ده خو یا الہ العالمین د طلحه بن عثمان یا الله زړه په ایمان یخ کا عزیزانو طلحه بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں آغا سڑے دے چکل ایمان روڑلو دا آغا صحابی دے عزیزانو دا ایمان نوڑان دے زان بالکل سپا سترا د ټولو خلقو نه جدا او لاندې لیدلو جړل یو په جړا روان دی درباري نبوت ته لاړو ورته وی اے د الله حبیبا داسې کې ناستو لاندې ګوري بر ګوري نا سرداری کونین مې وی دا هغه سړی دی چې د ایمان دروړو زیرې راغی دا هغه حیاناک انسان دی چې د دې نظر د جهالت په وخت کې ناجائزه لگی دلے ندے دا اغسترگی دی دا با اغسترگی وی چه دا با جنت کی دا اغا چا سر ملاوی گی چه دنیا کی خپل استرگی دا پردو خزو نسات لیوی غرض دادے عزیزانو نظر خیل بساتو کا نبساتو ساتو کا نبساتو خجی دویم دا چه ہر عمل کو سبا غوارو دعاتی نغوارو سبا تی نغوارو دا غین بعد
دعا بغواړو رب اغفر لي ذنوبي یا الله مونږ ته بخښنه وکړه زمونږ د ګناه نو الله سوی زه خپل بنده معاف کوم دی بخم دی ستا عقیده دا ده چې زما د رب نه ګنې ما سوا بل څوک د بخښنې نشته نو عزیزانو یو درخواست هغه دا دی چې په عباداتو کې ډېر تحقیق کوئ سوچ کوئ او هر چې الله درته د تلاوت موقع درکړه د الله شکریا ادا کړئ صدقه مو کله ورکوله د الله شکریا ادا کوئ کله حج ته ځئ عمرې ته ځئ د الله شکریا ادا کوئ خدای پاک په دې ډېر خوشحالېږي وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم خدای وایي چې څوک زما په نعمت شکر گزار شي زه به ورته زیات کم او چې کله انسان ناشکر شي نو الله وی به ما سره عذاب شدید دی او چې دا خدای موږ نه هر سوال نو تپوس ته کولی شو نه شو کولی ښه درود شریف اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه